د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په تیره اونۍ کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند د روان لمریز کال د اسد میاشتې په 28مه نیټه د ازبکستان له لومړي وزیر سره وکتل. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال او د ازبکستان لومړي وزیر او د دواړو هیوادونو لوړپوړو پلاویو د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په مختلفو برخو کې د اړیکو پراختیا او له هغې ډلې د اقتصادي او سوداګریزو پروژو د عملي کارپیل په اړه بحث او خبرې وکړې. په دغه لیدنه کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت 15 تفاهمنامې لاسلیک شوې. همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز فورم چې د افغانستان نړیوال نندارتون په مرکز کې جوړ شوی و هم پرانیستل شو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند د روان 1403 لمریز کال د اسد میاشتې په 29مه نیټه په پکتیکا ولایت کې د پلتوني بند د چارو د پیل پرانیسته وکړه. په همدې موخه جوړ شویو مراسمو کې د اوبو او انرژۍ وزیر ملا عبداللطیف منصور د دغه ولایت علماو، سوداګرو او یو شمېر امارتي مسؤلینو هم ګډون درلود. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ د سټنډرډ عالی شورا لومړنۍ غونډه د روان 1403 لمریز کال د اسد میاشتې په 30مه نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره شوه. محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته د خپلو خبرو پر مهال وویل: افغانستان د اقتصادي ودې او پراختیا په برخه کې لومړني او ابتدایي ګامونه اخلي چې اړتیا ده د سیمه‌ییزې او نړیوالې سیالۍ لپاره د ملي او نړیوالو معیارونو سره سم محصولات او خدمات وړاندې کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ ملي تدارکاتو کمیسیون د شاوخوا 15 میلیاردو افغانیو په ارزښت د 11 پروژو قراردادونه منظور او د 9 هغو تعدیل کړل. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند د روان 1403 لمریز کال د سنبلې میاشتې په لومړۍ نیټه په جلا ناستو کې په خپل کاري دفتر کې د کویټ او روسیې هیوادونو له یو شمېر پانګوالو او سوداګرو سره وکتل. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته به دې څو چند